د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده رګ روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاسي یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د مورې ته مې زړه کې د ناول له 18مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. د نظیف څنګ ته ورغلم. هغه په دوکان کې ناست و. زما په لیدو دومره خوښ شو، نږدې و چې له خولې یې لویه کړیکه وتلې وای. دواړه سره غاړه ورکړه. ومې ویل تېر امتحان کې څنګه شوم؟ مبارک دې شه وروره، بریالی شوی یې. اخ مننه وروره. دا ووایه که تقسیموکات او د تېرو درسونو نوټونه در سره وي رایې کړه. اوهو ولې نه، دغه دی اوس یې درته راوړم. شېبه لا تېره نه وه چې رایې وړل. ومې ویل سبا به یې درته راوړم. ویې ویل هېڅ خبره نه ده، ته صبر شه، د چایو بندوبست کوم. ومې ویل مننه چې راتلم. ومې څښو، ځم چې درس ووایم. ښه نو بیا ورځه، د بیا لیدو په هیله. همداسې مې وکړل. د هغه نوټونه مې بله ورځ بېرته ورکړل. څو ورځې مې خاصې په مطالعې تېرې کړې. امتحان په خیر تېر شو او په ښو نمرو سره 12 ټولګي ته بریالی شوم. او یو کال وروسته په 1988 کې د افغان سید جمال الدین علي لیسې نه د 12 ټولګي فارغ التحصیل شوم. بختور و هغه ټول چا چې مور پلار او ورونه درلودل. د ټولګیوالو په غاړو کې هارونه اچول کېدل. له ښځې یوازې او زه بې کسه ولاړ وم. په دې هیله وم چې اوس به مې خپل څوک راشي او په غاړه کې به هار راواچوي، خو هېڅوک رانغلل. مور یې ما خپلې سینې پورې ونیسه او هو رښتیا مبارک دې شه، زه بریالی شوم، اوس مې لاره اسانه شوه. مورې ستا هیلې په پوره کېدو دي. زه اوس ځم چې خورکۍ به مې په تمه وي. د هدیرې پورې غاړې ته تللم چې په شفیق مې سترګې ولګېدې. شفیق د حمید او خیوو. مې ویل شکر خدایو، خپل خو مې راغی. کال تېر شو، خپلو پسې مې سترګې ړندې کېدلې. په تمه وم چې مبارکي به راکوي، خو داسې نه وه. هغه ویل حمید درته پیغام استولی چې هغه 80,000 په 2 ورځو کې تیارې کړه. حیران پاتې شوم. ومې ویل ښه ده، اوس له مکتبه فارغ یم، شپه ورځ به کار کوم او د هغه پیسې به ورولېږم. هغه په تلو کې بیا یاده کړه، واوره صرف 2 ورځې دي، شاید بېرته ښکته ولاړ شم. سر مې وښوراوه چې سمه ده. کور ته لاړم. دروازه مې خلاصه کړه. د زهرا په لاس کې د ګل هار ورمنډه یې کړه. ژر ورته په ګونډو شوم. هار یې زما په غاړه کې راواچوه. شېبه مې هېڅ نه غوښتل چې له سینې یې لرې کړم. په مچو کولو مې شروع کړه. ومې ویل ته زما هر څه یې خورکۍ، ښه دی چې ته یې. ګل لالا ما خو درته ویلي وه کالي دې پرېمینځم، نور واړه واړه کارونه به هم کوم. خندونه اخ مې کړل. دا وړوکی کار و. له ژړا سره موسکی شوم او ومې ویل نه خورکۍ، تا د ژوند ستره ډالۍ یې راکړه، مننه زما زورکۍ. ای خورې پلارجان نه ښکاري، چېرته دی؟ هغه باغ ته تللی دی، احمد کاکا سره خشاوه کوي. ښه بیا خو راځه موږ هم ورځو چې باغ کې لږ چکر ووهو. چې کله ورسېدو زهرا وویل اخ ګل لالا څومره ښکلي ګلان دي. هو خورې، زه هم حیران یم. په رښتیا هم د سپرلي موسمو د شنو پټو په ننداره شوم. وخت د کونړ له سیند نه راتاو شوې یوه ویاله وه. دواړو خواوو ته یې د لاچیو شنې ونې وې. په ویاله کې د خوښۍ وړې څپې په مستۍ چې بهېدلې. د مرغیو شور ماشور شو. له خوښۍ مې کله یوه او کله بله خوا کتل. ښاپیرۍ مې ولیدله. څه یو ښکلې ننداره وه. دا نړۍ له نورو جلا شوه. سپین ږیري بوخت وه، د ګلونو څانګې یې غوڅولې. وخ ښاپیرۍ مې ولیدله. په لاسو کې د اوبو جام داسې ښکارېده چې کوم نقاش په انځور کې رسمه کړي. د اوبو جام یې احمد کاکا ته ورکړ. سپین ږیري د اوبو په څښلو لګیا شو. نږدې شوم، تعظیم مې ورسره وکړ.
خو دغې ښاپیرۍ خبرې نه کولې، غلې کېناسته. یوه شېبه یې په ننداره شوم، لاس مې د زنې لاندې کړ. ولې زه د دې په لیدو حیران شوم، داسې حیران لکه پخوا مې چې لیدلې وي، خو نه، هغه ما هېڅ وخت مخکې نه و لیدلی. ښاپیرۍ په ګوتو زور کړ، ټکونه یې ترې وویستل. له حیا یې ورو وویل: بابا جانه، جام راکه چې کور ته ځم. هغه وویل: ځه لورکۍ، موږ هم درځو. د هغې په تلو سره مې سترګې هم د هغې په لور شوې. خورکۍ مې وسکونډلم، اخ مې کړل. څه دي زهرا؟ هغه موسکی شوه، بیا یې له مکره وخندل. څه نه، احمد کاکا وویل راځئ چې کور ته ځو. د ښاپیرۍ پلار وحدت کاکا هم راغی. دوی ټولو په ګډه د فراغت مبارکي راکړه. له مننې وروسته مې وحدت کاکا ته وویل: زه لږ مشکل لرم، سبا ځم ښاره ته، د ځان لپاره څه کار لټوم، په لنډ وخت کې ځان ته د کرایي ځای هم پیدا کوم، تر هغې به مې پلارجان او زهره له تا سره وي. هغه وویل: دا څه خبره ده، پلار به دې هم زما له پلار سره ټوله ورځ په باغ کې کار کوي او ساعت به یې هم تیر وي. زهره به هم زما د لورګانو سره لوبې کوي، ته بې غمه خپل کار کوه. وحدت کاکا خبر و چې په ما پور دی، وی ویل: الله تعالی دې په خیر راوله. زهرا ته مې پام شو، چینترو یې کوله. موسک شوم: هو کاکا، ستا د لورګانو سره به یې ساعت تیر وي، انشاءالله ژر راځم. هغه شپه تیره شوه. سهار وختي ښار ته لاړم، لار رانه ورکه وه چې څه وکړم. او 2 ورځې او دومره پور، څه کسب مې هم نه دی زده. خدایه څه وکړم، ووایه څه وکړم. یو کلیوال ملګری مې مخې ته راغی، لاس ګاډۍ یې چلوله. هغه ته مې وویل: وروره کار پسې ګرځم. هغه وویل: راځه ما سره، یو سرای ته لاړو. سرایوان ته یې وویل: په کرایي لاس ګاډی په کار دی. هغه وویل: میاشتې 200 کالدارې اخلم. ومې ویل: درکوم یې، لاس ګاډی راکه. هغه مې ترې واخیست. د منډیو په لور روان وم، خلکو بار راکوه، هغه به مې ورته تر ځایه رساوه. تر 11 بجو پورې مې مزدوري وکړل. هغه وروسته سرای ته لاړم. سرایوان وویل: 5 کالدارې کېږي. ومې ویل: د څه شي؟ هغه ویل: د لاس ګاډي د درولو. باڼه مې ودرېدل. د هغې هم پیسې اخلي؟ هو. سمه ده، در واخله. د سرایوان زوی تللو د کمپیوټر ښوونیز مرکز ته، هلته یې زده کړې کولې. پوښتنه مې ترې وکړه: وروره ته چېرته درس وایې؟ دلته نږدې د ځوانانو چارو معاینات کې. شخصي دی؟ نه، هغه دولتي دی. ښه، زه هم غواړم چې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې وکړم. ما داخلوي؟ هو، راځه که ځې. صبر ولې نه، درځمه. لاس ګاډۍ مې ودروله او ورسره لاړم. تر 1 بجې پورې هلته وو. بېرته چې راغلم لمونځ مې وکړل. تر 2 بجو پورې مې دمه وکړه. بیا سرای ته ورغلم. لاس ګاډۍ مې ترې واخیسته. تر 4 بجو پورې مې مزدوري وکړه. د مازدیګر اذانونه شروع شو. لاړم جومات ته، لمونځ مې وکړ. وخت د کور سو. هلته مې ځان ورسوه تر څو د انګلیسي زده کړه هم وکړم. تعلیم ته مې دوام ورکړ. هېر کړي مې و چې پور هم راباندې دی. بس وخت ته مې ډېر ارزښت ورکوه. وېرېدم چې د مور هیلې مې نیمګړې پاتې نه شي. په ژوند څه باور، د مرګ دروازه کله وټکول شي هېڅ معلومه نه وي. 2 ورځې پوره شوې. د دوکاندار سامان مې بار کړی و. ناڅاپه مې په شفیق سترګې ولګېدې. هغه نږدې راغی او د پیسو غوښتنه یې وکړه. بغل جیب ته مې لاس کړ. له هغه مې دسمال راوویست. 3 غوټې مې ورکړې وې، هغه مې خلاصې کړې. ټولې 50,000 روپۍ وې. ورته ومې نیولې. هغه انکار وکړ. ویې ویل: دا څه دي؟ پوره پیسو پسې راغلی یم. ګوره حمیده، حمید ته ووایه یو څو ورځې دې نور هم راته صبر وکړي. زه به کوښښ وکړم. خپل په موبایل کې ورسره وغږېږه. موبایل مې غوږ ته ونیو. حمید هلو کړل. ومې ویل: السلام علیکم لالا، څنګه یې، ښه یې؟ هو ښه یم. پیسې دې پوره کړې؟ تر اوسه خو نه. 15,000 وې راسره، هغه ته نه اخلې. یو څو ورځې نور هم صبر وکړه. هغه جدي شو. تعلیم چې کوي پیسې هم پیدا کړه. خو دومره ژر یې له کومه کړم؟ له هر ځای چې کوي سبا پورې یې برابرې کړه چې شفیق یې له ځان سره راوړي. تلیفون قطع شو. شفیق ویل: سبا همدلته پیسو پسې راځم. هغه لاړ. له پښو مې ځمکه وښویده. ورو د یو دوکان مخې ته کېناستم. اسویلۍ مې خولې ته راغلل. هی هی حمیده وروره، ته خو سکی اخر ولې؟ په ډک بازار کې څوک غواړي چې وژاړي، خو چې بې وسې راشي انسان سره نور څه نه وي.
پرته له همدې اوښکو چې بهیږي. په څنګل مې سترګې وچې کړې، خو زړه مې بیا هم ژړېده. لاس ګاډۍ ته مې وکتل، لکه د لیونو په څېر مې ورته وویل: ستا په چلولو به څنګه پور خلاص شي؟ په دغه شېبه یو انسان چې د فرښتې په شکل و مخې ته مې ودرېد. لاس یې زما په لور وغځاوه. پورته مې وکتل، لاس مې ورکړ. هغه وویل: آصف مې نوم دی. داسې وخت راهیسې تا ته ګورم چې ژاړې او له ځان سره خبرې کوې. خیر خو به وي؟ مخ مې د لاس ګړۍ پرې لوړ کړ. ووایه که نه؟ مجبور یې کړم. ومې ویل: داسې وخت سره لاس او ګرېوان یم چې خپل پور په لاس ګړۍ نشم ختمولی. هغه د کیسې نه خبر شو او ویې ویل: تعلیم لرې؟ هو، 12 سږ کال مې خلاص کړ. ورسره دولتي کورسونه هم وایم. سهار او ماسپښین لاس ګاډۍ چلوم. پور به دې زه ورکړم. ما سره د موبایلونو په شرکت کې کار کوه. په هر موبایل کې تا ته 10% ګټه درکوم. خوښه دې ده؟ ومې ویل: هو، مګر یو ناپېژاند کس ته دومره پیسې په کوم باور ورکوي؟ هغه وخندل: د انسانیت په باور. زه دا پور خپل کشر ورور ته ورکوم. ومې ویل: مننه چې د ورور درجه دې راکړه. انشاءالله په وخت به یې درته ټولې درکړم. ستا د احسان پورولی شوم. هېڅ احسان مې نه دی کړی. راځه چې شرکت ته ځو. په یو بیک کې 12 قسمه موبایلونه واچولو. ویې ویل: دغه لیست له ځان سره واخله. په دغه کې د دوکاندارانو نومونه دي، هر یو ته یې ورکړه. هغه مې په ټولو تقسیم کړل او نغدې مې په اسب وسپارلې. هغه په داخل کې واچولې او لږ یې ترې ماته ونیولې. دا واخله، د جیب خرچه او فیصدي به درته جمع کړم. ښه ده. مازدیګر ولاړم ښوونیز مرکز ته. له هغه ځایه چې راغلم شپه مې شرکت کې او سهار په ټاکلي وخت شفیق پیسو پسې راغی او ویې ویل: پیسې راځه ما سره. شرکت ته لاړو. هغه چې شفیق ولید بدون له پوښتنې یې ټولې پیسې ورکړې. هغه ویل: اسیره دا څوک دی؟ ومې ویل: داسې فکر وکړه زما مشر ورور. هغه پیسې واخیستې ولاړ. ونه یې ووت. آصف ته مې وویل: نن ځم کلي ته. په سبا له خیره کډه راوړم. ما سره مې پلار او 7 کلنه خور هم اوسېږي. هغه ویل: که څه ته اړتیا وي نو ووایه. ومې ویل: مننه، د خدای په امان. مازدیګر واول دوکاندار اکا کره لاړم. ور مې ور ټک ټک کړ. زوی د باندې راووت. له روغبړ وروسته مې کاڼي غږ کړل: اسیره دننه راشه. ورغلم. شېبه ورکره ناست وم. ومې ویل: کاڼي غواړم تاسو سره همسایه شم. هغه ویل: خو تره دې پلار نه خوښوي. ومې ویل: دا څه قسم حالات راغلل؟ له وروره نه کرکه. خبرې دې په ځای ده. موږ سره 2 اطاقه دي. اکا دې ویل په 4000 کرایه ورکوو. خو همدا ووایه چې کرایه وغواړې، ورکوم یې. اوس ناوخته دی، کلي ته ځم. سبا له خیره کډه راوړم او ورځم د بیا لیدو په هیله. کلي ته له رسېدو سره سم زهرا له باغه ولیدم. چغه یې کړه: هی ګل لالا مې راغی. په منډو راغله. غبرګ لاسونه مې خلاص کړل او راغاړې وته. شېبه مې سینې پورې ونیول. له ښکلو وروسته یې وویل: دا څنګه دی؟ ښه دی، اوس په باغ کې ویده دی. څنګ ته یې ورغلو. پښو ته یې کېناستم. ومې خوروه. سترګې یې رڼې کړې. په لیدو سم له واره سینې ته یې جوخ کړم. ویې ویل: په خیر راغلې زویه. ژوندی اوسې پلارجانه. وحدت کاکا هم راغی. روغبړ مو سره وکړې. ویې ویل: راځئ چې کور ته ځو. ورسره روان شو. کله چې انګړ ته داخل شو، له هرې خوا نه د ستړي مشي غږ راته، خو څوک نه ښکارېدل ځکه تیاره وه. زوی ته یې غږ کړل: سمیره زویه. و سمیر خانه. له دننه غږ راغی: څه وایې بابا جانه؟ څه به ووایم، سره خوړلې ګروپ روښانه که، خو لګیا یم. بیټرۍ کې چارج نشته. ما خو درته ویلي وو چې نوی سولر واخله. په زور کله چارجېږي. اوس انتظار وکړه چې خورکیم ګیس روښانه کړي. ګاز ډبه یې روښانه کړه. په حویلۍ کې روښنایي خوره شوه، خو سترګو مې خاپېره یې لټوله. په لیدو نږدې وم چې ضعف مې کړی وي. مور یې ورته غږ کړل: لورې ولورې، درغلمه مورې. چېرته وې ته؟ ورشه هغه لوټه او دستپاک چمتو کړه چې ډوډۍ تیاره ده. دغه دی مورې، اوس یې راوړم. خاپېره یې راوړل او زهرا ترې واخیسته. د ټولو په لاسو یې اوبه واچولې. چې زما نوبت راغی، خپل تڼاکه شوي لاسونه مې مخکې کړل. له زهرا لوټه پرېوته او د تڼاکو په خوږېدو سره مې آخ کړل. خاپېرې چې ولیدم له خفګانه یې وش کړل. ما هم له مک را تندی ترېو کړ. سر مې وښوراوه: مالګې دوړوې؟ دا وش ولې؟ هغې له نازه یوه سترګه پورته کړه او پوزه یې د هو په بڼه کاږه کړه. خندونه شوم. حیا راغله ځکه چې د سترګو جنګ مې نه و زده.
وحدت کاکا ډوډۍ ته بسم الله کړه. پام مې دسترخوان ته شو، ډوډۍ مې وخوړه. تره ناوخته ناست و. وحدت کاکا ته مې وویل له تاسو مننه، سبا له خیره موږ ښار ته کډه کوو. خبرې چې واورېدل له خواشینۍ په شا لاړه. ما هغې ته وکتل. وحدت کاکا وویل خو دومره ژر؟ هو هلته مې کار هم پیدا کړ. نور په تاسو نه بوج کېږم. اسیره پام چې بیا داسې ونه وایې، خپلوان په چا بوج نه وي. زموږ ځای له تاسو قربان، هر وخت مو په خدمت کې یو. کور مو ودان کاکا، ته دې ژوندی یې. نیمه شپه ټول خپلو ځایونو ته لاړو. زما هم سترګې پټې شوې. ناڅاپه مې په لاسونو ملحم پورې کېده. سترګې مې رڼې کړې. څوک ولاړ و نږدې. له ویرې چیغه کړم. په بل لاس یې راته خوله بنده کړه. په رډو سترګو مې وکتل. هغې شش کړل. ګوتې یې زما په ویښتو تېرې کړې. ومې ویل څوک یې؟ ویې ویل ستا ښاپېرۍ، ستا سیاله یمه. سیال دې نوم دی؟ سر یې وښوراو چې هو. له سترګو یې چک چک اوښکې زما په اننګو پرېوتې. مور یې وټوخل. درب شو چې لاړه. اوږده سلګۍ یې مې وکړه. خوب مې وتښتېده. له ژړا پوه شوم ما نه یې مینه زیاته ده. په رڼو سترګو شپه راباندې تېره شوه. سهار وختي د هغه لیدو ته یې بېتابه شوم، خو مې نه لیده. کډه مې بار کړه. 10 بجې وې چې ښار ته ورسېدم. سامان مې ځای پر ځای کړ. بیا لاړم شرکت ته. د 20 دوکانونو لیست مې جوړ کړ. تر مازدیګره مې د هغوی مال ورسوه او پیسې مې آصف ته ورکړلې. تقریبا په همدې ډول یو کال ووت. د ځوانانو چارو معاینات لخوا په کال 1988 کې یو کلن د کمپیوټر او انګلیسي ډیپلومونه هم راکړل شول. په همدې دوران افغان تعلیمي مرکز ته لاړم. هلته مې د استادۍ امتحان ورکړ او بریالی شوم. ویې ویل سر له سبا ته کولی شي خپل کلاسونه واخلې. له ډېرې خوښۍ کلي ته لاړم. کله چې هدیرې ته نږدې شوم موټروان ته مې غږ کړل همدلته ودرېږه. موټر ودرېد. د مور زیارت ته لاړم. ومې ویل مبارک دې شه مورې، زه ښوونکی شوم. ستا دوهمه هیله هم پوره شوه. ته مې نه ښکلوې. ژړا راغله. زړه مې سپک کړ. باغ ته لاړم. د یوې ونې لاندې کټ و. په هغه کې پرېوتم. سترګې مې پټې شوې. مور مې راغله. ویې ویل زویه ته ښوونکی شوې؟ زه نن ډېره خوشحاله یم. راشه چې ښکل لیکم. څنګ ته یې نږدې شوم. ورغاړې وتم. ومې ویل ته چېرته وې مورې؟ زویه زه خو ستا په څنګ کې یم. هله پاسه لمونځ دې قضا کېږي. هله نو. د پښې غټه ګوته مې وخوځېده. سترګې مې رڼې کړې. مور مې نه وه. شنې ونې او وزېړ مازدیګر. په زړه مې لیکه تېره شوه. په جوغو جوغو مې وژړل. دا دې څه وکړل مورې؟ څومره ښکلی خوب و. ولې دې ویښ کړم مورې ولې؟ لږ خو به دې پرېښی وی چې نورې خبرې مې در سره کولی. کالي مې څنډ وهلو. اوښکې مې پاکې کړې. لاړم جومات ته. لمونځ او دعا مې وکړه. بېرته راستون شوم کور ته. زهرا وویل ګل لالا کلي کې دې څه کول؟ وخ ورکوي. ته خبره یې معلمي مې اخیستې. تللی وم چې مور ته مبارکي ورکړم. اخ لالا رښتیا وایي؟ نو بیا زما شیریني. اخ ورکوي ستا شیریني حیرانوونکې ده. هغه څنګه لالا؟ ګرانو اورېدونکو دا د مورې ته مې زړه کې د ناول 18مه برخه. تر بیا راتلونکې او وروستۍ برخې تاسې په پاک مهربانه او بښونکي رب سپارم.